درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. طالبان وایي د کابل اسلام آباد ترمنځ پروازونه بیرته پیلیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر حمیدالله اخوندزاده په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره د کابل اسلام آباد ترمنځ د هوایي او ځمکې ترانسپورت د ستونزو د هواري په اړه خبرې کړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د معلوماتو په اساس دغه لیدنه پرون جمعه ترسره شوې چې پکې پی آی ای او د اریانا افغان هوایي شرکتونو مسؤلینو هم ګډون کړی و. د بیان له مخې په دغه لیدنه کې د اریانا افغان هوایي شرکت کم ایر او آی پی آی ای شرکتونو د پروازونو د بیرته پیلېدو او د ټکټونو د بیې ټیټولو په اړه خبرې کړي. د طالبانو د ملکی هوایي چلند ادارې په اعلامیه کې راغلي د اریانا افغان هوایي شرکت کم ایر او پی آی ای هوایي شرکتونه په نورمال ډول د پروازونو د پیلېدو په اړه خبرې وشوې او د ټکټونو د لوړو بیې د راټیټولو په اړه پریکړه وشوه چې د یادو درې شرکتونو ګډ تخنیکي ټیم به پرې کار کوي او نرخونه باید نورمال حالت ته راټیټوي او درې واړه هوایي شرکتونه به په نورمال ډول پروازونه کوي. د یادې ادارې د معلوماتو په اساس په دغه لیدنه کې د کابل اسلام آباد ترمنځ د ځمکې ترانسپورټي ستونزو په هواري هم خبرې شوي او د ځمکې لارې به هم د سوداګریزو اموالو د تګ راتګ په مخ خلاصې شي. کابل کې د پاکستان سفیر هم ویلي چې له طالب چارواکو سره یې د ترانسپورټي ستونزو هواري په اړه خبرې کړي. د پاکستان پی آی ای هوایي شرکت د طالبانو تر خبرداري وروسته روانه اونۍ افغانستان ته خپل پروازونه وځنډول. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پاکستان پی آی ای او د افغانستان د کم ایر هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې د کابل اسلام آباد ترمنځ د خپلو ټکټونو بیې تر معیاري بیو په څیر تنظیم کړي. یادې ادارې تېره پنجشنبه اکتوبر 14 یعنې د تلې 22 په یوې اعلامیې کې دواړو شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې د مخالفت په صورت کې به د دوی الوتنې په ذکر شوي خط السیر کې بندې شي. په دې وروستیو کې پر کابل طالبان تر واکمنېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالو الوتنو تر بندېدو وروسته یوازې د پاکستان پی آی ای هوایي شرکت افغانستان ته الوتنې لرلې. مخکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پی آی ای هوایي شرکت د یوه ټکټ بیه 1.5 څخه تر 200 امریکایي ډالر وو، خو اوس مهال د یوه ټکټ بیه 12 برابره زیاته شوې او 2.5 ډالرو ته لوړه شوې ده. خو د پاکستان پی آی ای هوایي شرکت د طالبانو خبرداري ته په غبرګون کې خپل پروازونه کابل ته وځنډول. تر دې مخکې ګڼو افغانانو د پاکستان د پی آی ای هوایي شرکت د ټکټونو د بیې د لوړېدو په اړه شکایتونه کړي وو. اوس مهال د پاکستان سره د هوایي پروازونو ترڅنګ له دغه هیواد سره د سپین بولدک، چمن او تورخم ځمکې لارې هم بندې دي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.